ناشنا سنت طریقه شغاز موږ تاسو بری جامعه کې بالکل ورکه او ختمه را ترک التزور فی الله د الله رب العزت لپاره د یو بل سره ملاقات کول حدیث کې راځي معاذ بن جبل په وجه کې د قران درس کو اقصى صحابي رسول الله بدل ویلي ودا په حلال او حرام باندې ډېر پوهه دي عبد الله بن مسعود فرمای و معاذ بن جبل په من کې دشه دي لکه څنګه ابراهيم عليه السلام باندې بیاو کړي عمر سے فرمای و امور ودسه بچي بل دانوړي د یمن ولی رسول الله د تشکیل کې کنز العلماء امام العلماء تقریبا په لسم د رمضان باندې وفات شو د سلور د شهرو په عمر باندې تعاون مرز باندې شهید او یو سلو په 50 حدیث ټول نقل لي هغه د قران درس کو ابو ادریس خولانی فرمایي وځي د مشق لاړه ما نظم په نظم کې د اشړه را دننه شو قال ورالم ما ورته ویل چې زما د الله د فار اساس سره مینه ده د الله لپاره مینه دی ویل چې کاغه سړی چې در کې کمیږي نو زیتیږي نو قدر نه کې کمیږي نه ما له د الله د فار ما د الله د فار به ویل د الله د فار ما د الله د فار د الله د فار د ما د الله د فار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما محمد رسول الله نو ریدلی چې سره د چا سره د الله د رضا لپاره مینه وکي او د سره د الله د رضا لپاره ملاقات وکي د رب العالمین محبت ځان واجب او فرض کی بلکې په ورځ قیامت بل د اعلان وکي چې غزمره لپاره به یو بل سره زیارتونه کول ملاقات به کول غزمره لپاره به یو بل سره مینه محبت به کول هغه انسانان څه شول ملائک به را جدا کی الله به د خپل سوري لاندې کې د دومره اوچته بندګی ده چې انسان ورته عقیده ولري او نیت ولري حدیث کې بنام رسول الله فرمایي چې کله یو سړی د چا سره مینه محبت ساتي نو بیا په کار ده چې هغه اطلاع ورګي چې ستا د دین د وجنه زما سره مینه ده او په دې باندې څنګه الله مینه راځي